سلام پښتو میډیسن ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به کلوستریډیم پرپنجس بکټریا مطالعه کوو. کلوستریډیم پرپنجس دا بکټریا په انسانانو کې ګاز ګانګرین رامنځته کوي. که چیرې د بکټریا عمومي تقسیم بندي جدول ته وګورو نو معلومیږي چې کلوستریډیم پرپنجس دا ګرام مثبت راشکله یا باسیل بکټریا ده. دا بکټریا چوبک ماننده شکل لري او مختلف توکسیني مواد تولیدوي لکه اکزوټوکسینز. دا بکټریا 12 ډوله اکزوټوکسینونه تولیدوي چې په هغوی کې مهم الفا توکسین دی چې لیسیټینیز هم ورته وایي چې لیسیټین تجزیه او تخریبوي. همدارنګه دا بکټریا انټیروټوکسینز تولیدوي چې دا د اسهال سبب ګرځي. همدارنګه دا بکټریا ډیجنریټیو انزایمز لکه هیالونډیز، پروټیز، کولاجینیز، ډینیز تولیدوي چې دا انزایمونه کنیکټیو ټیشوز یا منظم نسجونه تخریبوي. کلوستریډیم پرپنجس دا یو ان ایروبیک بکټریا ده چې حرکت نه لري او د انسان د بدن په داخل کې دا بکټریا کپسول جوړوي. اما د انسان د بدن څخه خارج په محیط کې چې کله دا بکټریا د پاره بیا ان ایروبیک شرایط نه مساعد نو دا بکټریا سب ټرمینل سپورونه تولیدوي. د دې بکټریا سپورونه په پراخه پیمانه په خاور کې پیدا کیږي. د دې بکټریا سپورونه د انسان بدن ته د تیره او منتن زخمو د لارې داخلیږي، لکه هغه زخمونه چې د جنګ په وخت کې د مرمۍ یا چاقو په واسطه رامنځته شوي یا هماغه زخمونه چې د ترافیکي پیښو په واسطه باندې رامنځته شوي. دا بکټریا د زخمي شوي عضلاتو او انساجو د زخم و عمیقې برخې ته ځان رسي، ځکه د زخم په عمیقه برخه کې مړه او نیکروټیک انساج موجود دي. نو دغه مړه او نیکروټیک انساج د دې بکټریا لپاره انیروبیک شرایط مساعدوي. نو دا بکټریا راځي د زخم و عمیقې برخې ته او په دغه انیروبیک شرایطو کې دا بکټریا سپورونه و فعال شکل ته اوړي. وروسته دا بکټریا الفا توکسینز تولیدوي چې الفا توکسین په دغه ساحه کې پاته ژوندي حجرات هم مړه کوي او په دغه ساحه کې نیکروز رامنځته کوي چې دا نیکروز نور هم ښه انیروبیک محیط د دا بکټریا لپاره جوړوي. همدارنګه دا بکټریا هیالونډیز، پروټیز، کولاجینیز غوندې ډیجنریټیو انزایمونه تولیدوي ترڅو په دغه ساحه کې انټرسلولر سبسټنس او کنیکټیو ټیشوز تجزیه او تخریب کړي ترڅو د دغه ساحې ژوندي حجرات خپل قوام د لاسه ورکړي او بکټریا وکولی شي چې په اسانۍ سره خپل نیکروز ته دوام ورکړي. کلوستریډیم پرپنجس یو انیروبیک بکټریا ده، نو ځکه کاربوهایډریټ ته تخمر ورکوي او د تخمر په نتیجه کې ګاز تولیدیږي. نو ګاز او نیکروز دا بکټریا په دغه ساحه کې رامنځته کړي، نو ځکه وایي چې دا بکټریا ګاز ګانګرین رامنځته کوي. لکه څنګه چې تاسو په دغه عکس کې وینئ، په دغه عکس کې تاسو د مریض د راستې پښې ګاز ګانګرین وینئ چې د کلوستریډیم پرپنجس بکټریا په واسطه رامنځته شوی دی. د ګاز ګانګرین ترڅنګ پړسوب هم په دغه ساحه کې لیدل کیږي. همداسې دا بکټریا کولی شي چې فوډ پویزنینګ یا غذایي تسمم هم رامنځته کړي. د دې بکټریا سپورونه غذایي مواد ملوث کوي او که چیرې دا غذایي مواد په سم شکل پاخه نشي او ورڅخه استفاده وشي نو دا بکټریا د انسان و هضمي سیستم ته ځي او هلته انټیروټوکسینز تولیدوي او دا انټیروټوکسینز د کوچنیو کولمو د آینو بیلانس د منځه وړي او د اسهال یا ډایریا سبب ګرځي. کلینیکل فایډینګز: د کلوستریډیم پرپنجس مریض به درد، پړسوب او ګاز ګانګرین د زخم په ساحه کې لري او په دغه ساحه کې به کریپټس هم حس کیږي چې دا په ګاز ګانګرین باندې دلالت کوي. او که چیرې د مریض صحي مراقبت ونشي نو مریض شاک او مرګ ته هم تللی شي. د غذایي مواد په تسمم کې د 8 څخه د 14 ساعتو وروسته مریض ته اسهال، د نس دردونه او استفراغ پیدا کیږي چې دا حالت به د 2 ورځو پورې دوام کوي او وروسته دا حالت بیرته خپله ښه کیږي. د لابراتواري معاینات دپاره موږ کولی شو چې سمپل د ګاز ګانګرین ساحې څخه واخلو او که چیرې سمپل څخه موږ سلایډ جوړ کړو او د مایکروسکوپ لاندې وګورو نو د مایکروسکوپ لاندې به موږ په دغه سمپل کې ګرام پازیټیو راشکله کلوستریډیم پرپنجس بکټریاګانې به ووینو. او کولی شو دا بکټریا په بلډ اګر کې کلچر کړو او د کلچر په وخت کې په بلډ اګر کې به موږ د دې بکټریا په داسې شکل ډبل زون هیمولایټیک کالونیانې به ووینو. د تداوي لپاره باید موږ اول ملوث ساحه پاک کړو او جراحي تداوي ورته ترسره کړو. همدارنګه کولی شو پولیوالنټ انټي توکسین 1000 یونیټه و مریض ته ورکړو. د انټي توکسین ترڅنګ کولی شو د پنسلین 2 میلیون یونیټ انټي بایوټیک څخه هم استفاده وکړو. د دې بکټریا د مخنیوي لپاره کوم واکسین موجود نه دی
نو د مخنیوي لپاره باید موږ همیش زخمونه پاک وساتو او د زخمو څخه مړه انساج ایسته کړو تر څو انیروبیک شرایط د دې باکتریا لپاره مساعد نشي. نو ډېر مننه چې ویډیو مې در پای پورې وکتل. که چیرې غواړئ داسې نور ویډیوګانې هم وګورئ زموږ پښتو میډیسن چینل سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه کولی شئ زموږ پښتو میډیسن فیسبوک صفحه هم سره لایک کړئ. که چیرې سوال او پیشنهاد لرئ زما سره په کمنټ سیکشن کې شریکولی شئ. نو د بلې ویډیو پورې د خدای په امان.